درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو سرپرست وزیر افغانستان لپاره د چین له نوي ټاکل شوي سفیر سره د پیژندنې ناسته وکړه. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د چین له سفیر ژیو چینګ سره تعارفي ناسته وکړه او د هرکلي ترڅنګ یې د اسلامي امارت له لوري نوموړي ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. ښاغلي حقانی وویل چین د افغانستان ښه ګاونډی دی او د خپل ښه دریځ په درلودلو سره یې افغانان په خپل ښه نیت باوري کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې چین د افغانستان په اړه تل مثبت او ښه لیدلوری درلودلی دی. مولوي صدیق الله شاهین د غور د نوي والي په توګه وټاکل شو. په همدې موخه جوړه شوې غونډه چې د یاد ولایت په مقام کې نیول شوې وه د کورنیو چارو وزارت ورغلي پلاوي د غور والي د بامیان والي او دیني علماو پکې ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال د پاکستان هیواد د سفیر له مرستیال محمد جنید وزیر سره ولیدل. په همدې موخه د یاد معینت په جوړه شوې غونډه کې د نشهیي توکو سره د مبارزې معین ملکي مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قاسمي دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ په افغانستان کې د نشهیي توکو سره د مبارزې په کړنلاره رڼا واچوله او د دې شومې پدیدې په له منځه وړلو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال د ایران هیواد د سفیر له مرستیال سره ولیدل. د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت غونډه کې د نشهیي توکو سره د مبارزې معین ملکي مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قاسمي دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ په افغانستان کې د نشهیي توکو سره د مبارزې د کړنلارې په اړه وغږېد او د دې ناوړه پدیدې په له منځه وړلو کې یې له دوی سره د ګډ کار او همکارۍ غوښتنه وکړه. امنیتي ځواکونو د کابل ښار 11مې امنیتي حوزې اړوند د سیمو کې 3 تنه غله نیولي چې له یو سوداګر یې 1,900,000 افغانۍ غلا کولې. د پولیسو په وینا غلو د پولیسو سره نښته کړې چې په ځوابي برید کې یو غل وژل شوی، یو تن نیول شوی او یو هم تښتېدلی دی. مولوي سید محمد حنیف بامیان ته د نوي امونیا قماندان په توګه ور وپېژندل شو. د پیژندنې په پار مراسمو کې چې د یاد ولایت په مقام کې نیول شوي وو د کورنیو چارو وزارت قدرمن پلاوي په ګډون پکې د یاد ولایت والي، د غور والي او مسؤلینو او یو شمیر مخورو برخه اخیستې وه. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.